صلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې به کامیاب او کامران یاست. امیر محمد صابر یم، ستاسو د پرختې ټولنپوهنې یو تن استاد. ګلالیو مسلینو، څنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې موږ تاسو یوه میاشت حضوري درسونه درلودل او د هغې نه وروسته بیا دغه 2 میاشتې که خدای کول رخصتي ده، خو دا رخصتي په دې معنا نه چې تاسو درسونه ونه وایست او تاسو د درسونو نه لرې پاتې شئ، بلکې دا د انلاین تاسو ته به د تدریس په انلاین بڼه باندې کیږي. نو د هغې هغه طریقه او میتډالوژي بیا دا ده چې انشاءالله موږ به تاسو سره د واتساپ د لارې یا ویډیو یا آډیو یا هم سلایډونه شریکوو او تاسو به هغه بیا کور کې مطالعه کوئ. کیدلی شي تاسو سره وخت په وخت باندې مختلفې پوښتنې شریکې شي، تاسو ته مختلف کارخانګۍ یولی شي چې هغه بیا تاسو کوئ او زموږ سره به انشاءالله شریکوئ. موږ تاسو د پرختیایي ټولنپوهنې په مضمون کې یو څپرکی ختم کړی و، دوهم څپرکي یا دوهم فصل ته موږ داخل شوي وو او په دغه دوهم فصل کې بیا موږ تاسو دغه یو څه د پرختیایي ټولنپوهنې هغه اساسي اصطلاحاتو باندې بحث شروع کړی و چې یو څه مو ویلي وو او څه به انشاءالله که ژوند و په دغه یو څو لیکچرو کې په خیر سره ووایو. په دې مو بحث کړی چې دغه اساسي اصطلاحات د دې لپاره موږ تاسو تشریح کوو چې ډیری هغه څوک چې هغوی کیدلی شي د ټولنپوهنې مسلکي خلک نه دي، نو که هغوی دغه مختلف اصطلاحات په هره بڼه باندې استعمال کړي شاید داسې ډېر توپیر ونه لري، خو هغه څوک چې هغه مسلکیان دي او مسلکي زده کړې کوي په ټولنپوهنه کې، هغوی دپاره پکار دا ده چې همدغه اصطلاحات په صحیح بڼه باندې استعمال کړی شي. په تیر درس کې موږ تاسو دغه یو څه اصطلاحات تر دې ځایه موږ استعمال کړي وو. زه مطمئن یم چې هغه تاسو په ښه طریقه باندې زده کړي دي چې موږ په پراختیا باندې بحث کړی چې پراختیا څه معنا لري. پراختیا مطابق موږ تاسو د مختلفو پوهانو نظرونه ویلي وو، په هغې کې موږ تعریفونه تشریح کړي وو، ویلي مو. د هغې نه وروسته بیا موږ په وده باندې بحث کړی وو چې وده څه معنا لري، د پراختیا سره یې څه توپیر دی او څه فرق لري. هغې نه وروسته بیا موږ راغلو صنعتي کېدلو ته او په دې بحث وکړو چې پراختیا چې کله راځي یا د پراختیا او د صنعتي کېدلو توپیر څه دی، دغه صنعتي کېدل د پراختیا یوه برخه ده یا نه، په دې باندې موږ تاسو بحث کړی وو. بیا د دې نه وروسته موږ په دې باندې بحث وکړو چې رغونه څه معنا لري او په ټولنو کې څنګه رامنځته کېږي او کوم بڼې لري او تر کوم ځایه په ځان کې څه رانغاړي. د دې نه وروسته بیا موږ تاسو که ستاسو یاد وي موږ په بیا رغونې باندې بحث وکړو او په دې باندې وتوانېدلو چې د بیا رغونې او د رغونې په منځ کې چې کوم توپیر دی او فرق دی هغه موږ تاسو واضح کوو، په هغې باندې ځان وپوهوو. بیا موږ دې ته ورسېدو چې موږ تاسو ویل چې دغه نړۍ چې ده په دې کې مختلف خلک دي او مختلف هیوادونه شتون لري. دغه مختلف هیوادونه د لومړۍ ورځې نه دغه شان پرمختللي نه وو، دوی هم دغه ډېر شاته پاتې هیوادونو په څیر باندې وو، خو دوی خواري کاږلې ده، زحمت یې کاږلی دی او پرمختګ او انکشاف یې کړی دی. دغه کوم ځای کې چې دوی اوس قرار لري نو دغه نړۍ کې ډیری هیوادونه داسې دي چې د هغوی هغه ځینې ځانګړتیاوې یو شان دي. هغه پرمختللي هیوادونه چې د هغوی د پرمختګ دپاره ځینې ځانګړتیاوې او خصوصیتونه دي، ځینې هیوادونه داسې دي چې هغوی په مجموع کې دغه خپل کړي دي. نو دغه نه یوه کټګري او یوه ډله جوړه شوې ده چې دغه هیوادو ته بیا پرمختللي هیوادونه یا ډیولپډ کنټریز وایي. دغې پسې بیا نور ځینې هیوادونه دي چې هغوی تر دغه بریده رسېدلي نه دي، خو بیا یې هم یو څه خواري او زحمت ګاللی دی او هغوی بیا کوشش کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي چې دغه دوهمه کټګري هیوادونه چې دي چې د هغوی ځانګړنې بیا یو څه جدا او متفاوتې دي، هغې هیوادونو ته بیا مخ پر ودې هیوادونه وایي. او بیا ځینې هیوادونه داسې دي چې هغوی د غفلت په خوب باندې ویده دي، د هغوی اقتصادي برخه، د هغوی سیاسي برخه، د هغوی کلتوري برخه او د هغوی ټولنیزه برخه
هغه د ټولو هیوادونو نه داسې ډېره په بد حالت کې پاتې ده چې دغه هیوادونو ته بیا وروسته پاتې هیوادونه وایي، یا ورته درېیمه نړۍ هیوادونه وایي، یا ورته انډر ډیولپډ کنټریز وایي. دغه هیوادونه دي چې دوی خواري زحمت ګاللی نه دی او خوښ او خوشحاله ژوند اوس لري نه. دا زموږ ستاسو د تیر درس یو تکرار و. د